السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. په دغه ویډیو کې به زه ستاسو ته وښیم چې څرنګه کولی شو موږ او تاسې خپل د ځان لپاره اصلي موبایل غوره کړو. که څه هم موږ او تاسې ډېر موبایل استعمال کړی خو بیا هم په دې نه پوهېږو چې اصلي اوریجنل موبایل کوم یو ده او نقلي موبایل کوم یو ده. که غواړئ چې دا طریقه ښه زده کړئ نو باید دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره خوښه کړئ. نو ملګرو ویډیو نه اوږدوو او راځم طریقه شروع کوم. په اول سر کې به تاسې ولاړ شئ پلی سټور ته. څرنګه چې تاسې پوهېږئ چې پلی سټور په هر موبایل کې له کمپنیه موجود وي. نو راځم پلی سټور ته. پلی سټور دغه ده. پلی سټور کې به دلته تاسې ولاړ شئ سیټینګ ته. دا درې لیکې چې دي دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته به ولاړ شئ سیټینګ ته. سیټینګ دغه ده. دلته به تاسې کته راسئ په بیخ کې دغه ده پلی پروډکټ سرټیفیکشن دغه باندې به دغه ته به وګورئ. دغه ملګرو وینئ دا بیخ ده دغه. دلته که په هغه کې ورسره لیکلي وو دغه ډیوایس از سرټیفاید نو دا تاسې موبایل اصلي ده اوریجنال ده ښه موبایل ده. او که دلته لیکلي وو چې ډیوایس از ناټ سرټیفاید نو دا موبایل بیا له ځانه لرې کړئ دا نقلي موبایل ده. نو دغه د ما په موبایل کې لیکلي ډیوایس از سرټیفاید دا ما موبایل چې کوم ده دا اصلي او اوریجنل موبایل ده. او راځم بله طریقه تاسې ته د کوډ والا درښیم. کوډ طریقه په داسې رقم ده چې که چیرې تاسې موبایل دا کوډ راواړول بیا تاسې موبایل ښه موبایل ده. ستوری جینه 0 جینه دا کوډ ما مخکې هم په ویډیو کې تاسې ته ښوولی ده. نو زه به د هغې ویډیو لینک لاندې په ډسکریپشن کې تاسې ته پرېږدم. که مې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. مننه له ویډیو کتلو.